هغه کله د سکون زندگی غوښتلې ده، هغه کله د پراختیا رزق غوښتلی دی. موږ دپاره جړلي دي چې الله دوی به نه رسوا کوي، الله د دوی شکل به نه بدلی، الله دوی نه به خنزیر نه جوړی، الله دوی نه به شادو نه جوړی. الله زه په دوی ډېر زیات خفه کېږم. ملګرو دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، وی د معبول خلاف لګیا او په ناسته باندې مونځ کوو، وی ډېر په تکلیف به سجدې له لاړو، ډېر په تکلیف به راوچت شه. وی زه ورنږدې شوم، ډېر په ادب مې پوښتنه وکړه، یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی؟ وی سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې. ما ته وی ابو هریره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلي نه دي، د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي، د ولاړې طاقت نه لرم، ځکه به ناسته باندې مونځ کومه. ما چې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي، دومره په لوږو کې ګزاره کوي، دومره په لوږو کې ګزاره کوي. وایي زه په ژړا شوم، وایي لاسونه یې رانه چاپېر کړل، وایي سینې مبارکې پسې را جوخ کړم، ما ته تسلي راکوله ابو هریره مه خفه کېږه، څوک چې د الله د دین د خاطره لوږه برداشت کړي، الله ورسره په حساب کتاب کې نرمي کوي، سختي ورسره نه کوي. ښه رزق میلاویږي الحمدلله، ښه په ښکلو ښکلو کورونو کې اوسېږو، ښه په لاسو خپو روغ، بیا هم بل ته تکلیف دی، بیا هم ګاونډي مانه تنګ دی، بیا هم سترګې بغاوت کوي، بیا هم لاسونه بل ته تکلیف رسوي، بیا هم خپې داسې مجلسونو ته روانې دي چې الله خفه کېږي. ډېره اوږده ورځ ده. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 کاله ورځ ده. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. یو برا جمع کېږي، يقول الانسان يومئذ اين المفر. د تیښتې ځای به نه وي، د تیښتې ځای به نه وي، د پټېدو ځای به نه وي. قرآن عربۍ کې دی، موږ هغسې پوه نه شو، موږ هغسې پوه نه شو چې قرآن کم دردونه بیانوي، قرآن کم حقیقت بیانوي، قرآن کم حقیقت او هیبت بیانوي. ان اخذه علیم شدید، شدت دې پکې. ان ربک لبالمرصاد. تاسو ټول ما ته ګورئ او زه ستاسو مخې ته ناسم. وګوره زه څومره په ادب او احترام باندې ناسمه، ولې تاسو ټول ما ته ګورئ، زه ځکه داسې په ادب ناسم نو ماله حیا راځي. چې کله انسان تا ته ګوري او ته ګناه نشې کولی، نو لږ سوچ وکړه چې بیا الله تا ته ګوري، او معنی صرف ګوري نه ده، لبالمرصاد صرف ګوري معنی نه ده، ګوري خدا سي ګوري کنه لکه ښکاري چې خپل ښکار ته شیشه اخیستی دی او یو سترګه پټه کړې ده او په دې یو سترګه ورته په توجه باندې ګوري. الله وایي بنده زه تا ته داسې ګورم